अस्सलाम वालेकुम ګران کتونکو زه مویس محمود او تاسو ګوره اباسین خبر کتونکو نن چې کوم خبره د تکوم هغه ضلع کرم حواله سره دا ضلع کرم حواله سره دا چې نن دویم دوه فریقین چې دي هغه به نن دویم ځل په خبر کې بکینی او جرګه بکې د نمخ کې اسلام آباد کې شوی واغې کې سوشل میډیا باندې کم خبرې شوې دي چې التا کم بنا ثبوت اور بنا هغه چې کوم خبرې دی هغه پلاویږي لګیا دي غلط خبرې دی هغه پلاوی لګیا دي د باندې چې هغه خبره وشوه د دې مقصد دا دی دوه فریقین چې دی هغه خپلو کې کینی د دې مقصد دا دی چې کم ضلع کرم کې کشیدګي روانه ده کم چلته دهشتګردي روانه ده د ختمول د پاره چې دی الته امن او امان صورتحال برقرار ساتلو د پاره چې د نن دوه فریقین چې دی خپلو کې بکینی خبره تلې بکې او یو لار به وباسي چلته سو کول شو د سورز مخ کې اسسټنټ کمشنر باندې التا فایرینګ وشو حمله وشو هغه زخمی شوی او هغه په خبر ته چې دی هغه ترانسفر وکړو د سره سره چې کمل ته کشکدي روانه ده هغه تاسو خبر یک ضلع کرم کې چې دی اپریشن روانه ده چې کم شرپسند دي هغه ټیکانی چې دی هغه مسمار کړی دي د سکیورټي فورس والا نو التا اپریشن روانه ده امن او امان صورتحال برقرار ساتلو د پاره نن دوی مجرګه چې دی هغه په خبر کې با کیږي او د نه پاس بګورو چې دا دوی مجرګه چې دی د کیسه خبري بکیږي او دا دوه فریقین چې دی کم خبرو باندې چې دی هغه متفق کیږي او بیا به د مخ کې بچ دی هغه رای عمل بسې نو څنګه دا خبره راځي نو موږ به تاسو سره شیر کوو